تقریبا د 2 کلونو راهیسې دلته د اوبو د ستونزو سره مخامخ وو. موږ یو څا درلودلو چې په اندازه د 100 متره ژوروالي باندې د ارتفاع درلودله او د اوبو د کمښت سره ځکه مخ وو چې هغه 1 انچ اوبه ورکولې او بنان د اوبو برېښنا انسټیټوت چې کوم دی 6 جریبه یې شنه ساحه درلودله، ښې زینتي میوه لرونکې او بې مېوې ونې وې پکې ګلان وو. تقریبا د 2 کلونو را په دې خوا د اوبو د نه شتون له کبله دغه انسټیټوت او دغه ونې دغه سرسبزي چې وو ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې وې. بالاخره د وخت په تېرېدو سره د یوه خیرخوا ورور لخوا څخه د هغو په مالي ملاتړ باندې او د یاد انسټیټوت د همکارانو د استادانو د پرسونل په همکارۍ باندې موږ په دې باندې وتوانېدلو چې نن مو یوه برمه راوستله او دا برمه چې دلته اوس په اوبو برېښنا انسټیټوت کې تاسې ګورئ په اندازه د 150 مترو به 10 انچه څا وي او 10 متره خپله د برمې والا خبره کړې ده چې موږ به 10 متره تاسو ته په وړیا شکل باندې وي. چون دا یو عام المنفعه ځای دی، دلته محصلین په لیلیا ډول باندې میشت دي، هغه ورڅخه ګټه اخلي او ترڅنګ دغو ونو ته نباتات چې کومې اوبه ورکول کي دا یوه جاري صدقه ده. نو بنان اوس برمه راغلله، برمه مو ودروله که د الله پاک رضا وه په طول د 3-4 ورځو کې به انشاءالله موږ ته 150 متره برمه دی ووي، 10 متره یې خپله دی وړیا ښودله چې مجموعه به 160 متره برمه شي او په اندازه د 10 انچه بیا هغو ته موږ په اندازه د 6 انچه کیسینګ یا پایپونه ورټیټوو. نو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د اوبو او برېښنا انسټیټوت د اوبو ستونزه په کامل اندازه سره حل شي.